ټي ټي پی یا د پاکستانی طالبانو تحریک. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی هغه نوم دی چې له تیرو نږدې 12 لسیزو راهیسې د سیمې او نړۍ په خبرونو کې په ځانګړي ډول د پاکستان د امنیت لپاره د یوې لویې ننګونې په توګه یادېږي. خو دا ډله څنګه رامنځته شوه؟ آیا دا یوه وسلواله ډله ده که د یوې لویې جیوپولیټیکي لوبې یوه برخه؟ او په 2025 کال کې دا ډله څومره ځواکمنه شوې ده؟ سلامونه، زه عرفان عبید یم او په نن خپرونه کې به موږ د ټي ټي پی د پیدایښت، د هغوی د خونړیو بریدونو او د 2025 کال د نویو ننګونو په اړه حقایق راوسپاړو. خو تر هر څه وړاندې که تاسې زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره ویډیو تر تاسې در ورسیږي او ګټه ورڅخه واخلئ. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی کله چې په 2000 لومړي کال کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلافي ځواکونو په افغانستان برید وکړ، د طالبانو اسلامي امارت نظام یې ړنګ کړ. ډیری افغان طالبان او د القاعده غړي د ډیورنډ کرښې هاخوا د پاکستان قبایلي سیمو وزیرستان، باجوړ او خیبر پښتونخوا ته ولاړل. د دې جنګیالیو شتون په قبایلي سیمو کې د نویو وسلوالو ډلو د جوړېدو لامل شو. په لومړیو کې دا ډلې جلا جلاوي او د پاکستانی طالبانو په نوم پیژندل کېدې چې په افغانستان کې د امریکایانو پر ضد د جګړې ملاتړ کاوه. بیت الله مسعود او د ټي ټي پی رسمي اعلان. په 2009 میلادي کال کې شاوخوا 14 وسلوالې ډلې په جنوبي وزیرستان کې سره یوځای شوې او د تحریک طالبان پاکستان بنسټ یې کېښود. د دوی لومړنی مشر بیت الله محسود وټاکل شو. هر کسی کا اپنا سوچ ہوتا ہے. له دې ځایه د دوی فعالیتونو نوې بڼه غوره کړه. دوی نه یوازې د افغانستان د جګړې ملاتړ کاوه بلکې په ښکاره یې د پاکستانی ریاست او پوځ پر ضد خپله جګړه اعلان کړه. د پاکستانی دولت سره ټکر او خونړۍ جګړې. له 2009 کال راهیسې پاکستان د یوې خونړۍ کورنۍ جګړې شاهد شو. ټي ټي پی په پیښور کې په 2014 کال کې پر ارمي پبلک سکول او امنیتي پوستو پراخ بریدونه وکړل. د دوی اساسي هدف په پاکستان کې د شریعت نفاذ او د پوځ له منځه وړل و. پاکستان کے ساتھ ہم 2 وجہ پر جهاد. د پاکستان حکومت سره موږ له 2 وجو جهاد کوو. اول دا چې دوی د امریکا ملګرتیا کوي او د امریکا په اشاره مسلمانان قتل کړي، د علماو قتل عام یې کړی، مدارس او مسجدونه یې شهیدان کړي. دوهمه وجه دا ده چې د پاکستان موجوده نظام په کفري نظام جوړ شوی او موږ غواړو چې پاکستان کې د دې طاغوتي نظام پر ځای یو شرعي نظام راشي. پاکستان په جواب کې پراخ پوځي عملیات لکه راه نجات او ضرب غضب تر سره کړل چې د ټي ټي پی مرکزونه یې ویجاړ کړل. ټي ټي پی په تیرو کلونو کې خپل ډیری مشران په ډرون بریدونو یا جګړو کې له لاسه ورکړي دي. له بیت الله وروسته حکیم الله محسود، بیا ملا فضل الله او اوس د نورولي محسود په مشرۍ دا ډله یو ځل بیا د تنظیمېدو هڅه کوي. په هغې کښې د ما د شهادت خبره شوې وه. اوسه پوره مو ډېر ملګري د هغې په 2018 کال کې د نورولي محسود په مشرۍ د ټي ټي پی نوې دوره پیل شوه. هغه د پخوانیو مشرانو په څیر یوازې په زور نه بلکې په سیاست او تنظیم باور درلود.
هغه خپاره شوي ګروپونه لکه جماعت الاحرار او حزب الاحرار بیرته یوځای کړل. هغه خپل وسلوالو ته امر وکړ چې په ولسي ځایونو بریدونه بند کړي او یوازې پر پوځ تمرکز وکړي ترڅو د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. دې ستراتیژۍ ټي ټي پي یو ځل بیا ځواکمنه کړه. دا پوښتنه تل مطرح کیږي چې د دوی او د افغانستان د اسلامي امارت د حکومت ترمنځ اړیکه څه ده، که څه هم دواړه یوه نظریه لري. خو اسلامي امارت تل ټینګار کوي چې टी टी पी د پاکستان داخلی موضوع ده. टी टी पी یک موضوعی است که در پاکستان خودش به وجود آمده، اجندای خود داشته و زیر چتر امارت اسلامی قرار ندارند. بنابراین ما برشان بارها گفتیم که پرابلم از خودتان است. این زمانی که پالیسی های حکومتتان به علیه قبایل در وزیرستان ها عکس العمل نشان داده شد، همه टी टी पी در نتیجه به وجود آمد. हम ये भी देख चुके हैं कि हमारी मस्जिदों में موږ دا هم ولیدل چې زموږ دغه امنیتي ځواکونو په مسجدونو کې سپي درول. کله چې به موږ ورته وویل چې دا د مسجد به احترامي ده، دوی به ویل ستاسو او د سپیو ترمنځ هیڅ فرق نشته. मतलब उसके बाद भी आप हमारी ظرف देखें. हम پاکستان تور لګوي چې टी टी पी په افغانستان کې خوندي پناهځایونه لري، خو کابل دا ادعاوې په کلکه ردوي. د टी टी पी مرکزونه چې دلته موجود دی او په اړه دوی ادعا کوي دا موږ ردوو، او دا چې په دې اړه دوی زموږ په مقابل کې یا د افغانستان په مقابل کې کومې ادعاوې لري دا بې ځایه بې اساسه دي، او دا چې ولې یې کوي دا پوښتنه باید دوی جواب کړي. خو زه بالخصوص پاکستاني عوام ته دغه خبره واضحول غواړم چې پاکستان همیشه د پوره خپل مخالفین چې د سره څوک په جنګ کې واقع وي مختلفو تهمتونو باندې توري، کله په هغې باندې د انډیا الزام لګوي، کله په هغې باندې د چا الزام لګوي. اوس په موجوده دور کې دوی یوه پلمه او بهانه موندلې ده، په جنګ کې دوی مات راغلي دي. موږ ټوله په افغانستان باندې اړوي چې پاکستان خلاف افغانستان خبره استعمالي کړي. الحمدلله ثم الحمدلله موږ په خپله خاوره باندې شتون لرو، موجود یو. خو زه دا خبره حرفیه کوم چې موږ خپله خاوره باندې دې کې هېڅ شک شبهه نشته دی. حرفاً زه خبره زه کوم چې موږ په خپله قبایلي خاوره خیبر باندې شتون لرو، په دې باندې موجود یو. د تاسو ته 100% اطمینان درکوم. په 2015 میلادي کال کې د پاکستان او افغانستان اړیکې د टी टी पी د مسلې له امله له سختو ننګونو سره مخ شوې. په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې پراخ بریدونه یو ځل بیا په زیاتېدو دي. پاکستان نوي عملیات اعلان کړي، خو په سیمه کې ولسي پاڅونونه او سیاسي بې ثباتي د دې مسلې حل نور هم ستونزمن کړی دی. تاسو وینئ چې دا یوازې د رزي خبره نه ده. پاکستاني جنرالانو او چینایي تاجرانو دغه غرونه خپل منځ کې ویشلي دي او دا د دوی د پلار نه دي. تاسو زموږ د بدن د غوښو په خوړلو ماړه نه شوئ. اوس له دغه غرونو څخه هم هر څه وړئ. د امریکا په ډالرو ستاسو خېټې ډکې نه شوې. نن چې هره ګټه وي تر شا یا د پاکستان تقاعد شوی جنرال وي یا چینایي سوداګر، کوم عام خلک نه وي. موږ به ستاسو له خېټې دغه ګټه راوباسو او په دغه غرونو کې به ستاسو هدیرې جوړې کړو. تاسو څه فکر کوئ چې تاسو به له دې ځایه ډک لاسونه لاړ شئ؟ تاسو به خپل هډوکي یوسئ. د टी टी पी کیسه یوازې د یوې ډلې کیسه نه ده، بلکې دا د سیمې د 2 لسیزو د جیوپولیټیکي جګړو پایله ده. تر هغې چې سیمه ییز تفاهم رامنځته نه شي، دا ستونزه به همداسې پاتې وي. ستاسو په نظر د پاکستان د ناامنۍ اصلي لامل څه دی؟ خپل نظرونه را سره په کومنټونو کې شریک کړئ. په راتلونکي ویډیو کې به د بلوچ بیلتون پالو پر موضوع بحث وکړو چې په دې وروستیو کې د پاکستاني رژیم پر وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی. خو په پای کې یو ځل بیا یادونه کوم چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ هره ویډیو تر تاسې در ورسیږي.